ग्रानो मिनवारो जमदा दुकान पता याद करें। सराइदीन इस्लामी केसर एंड स्टडी सेंटर हनीफुल्लाह एंड कुदरतुल्लाह दुकान निश्तराबाद बरास्ता मदीना मस्जिद दिनेश सिकंदरपुरा चौक पेशावर। मोबाइल नंबर दे 0301 88 91 321। मोबाइल जैन नंबर 0345 91 43 115। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أقبل بندیان باندې بے حدا بے اندازے مہربان دے دا اللہ کل صفتون لی یہ صفت دا اللہ دار چی خالق لے اللہ خالق لے مالک لے اور پا دے صفت خلق باندے دا تمام مخلوق پیدا کرے لے بیا چی دا مخلوق پیدا کر نو د دوی چې څومره ضروریات دي هغه تمام ضروریات هم ولا پیدا کړي دي انسان د دې خاورې نه پیدا دی د دې ځمکې نه د دې خاورې نه الله پیدا کړ بدن د خاورې پیدا دی او روح ورلا د عالم بالانا الله را لېږلی دی نو د دې بدن ضروریات دي د دې ځمکې نه الله ټول ضروریات پوره کوي که دې خوراک غواړي انسان خوراک غواړي دا جسم نو دې خاوره کې الله تمام څیزونه پیدا کړي غله غواړي د دې ځمکې نه پیدا کېږي د اسمان نه نه راکوزېږي سبزیان غواړي د دې ځمکې نه الله پیدا کوي سبزیان د اسمان نه نه راکوزېږي هم د ځمکې کې پیدا شي که دارو درمل د دې بدن لپاره پکار نه هم د ځمکې نه پیدا کېږي او که بدن لباس غواړي نو دا جامې د دې ځمکې نه پیدا کېږي که د خانتا جامې غواړي دا پونده مالوچ ځمکه کې پیدا شي او هغه پوندې نه پنسي او تارونه جوړ شي د هغه تار نه کپړه جوړه شو کپړه جوړه شي بدن باندې بدن یې پټ کړ هم د دې ځمکې نه پیدا کېږي او که دا اوس پلاستیکي تارونه دا پلاستیک هم د دې ځمکې نه راوځي دا نوې مصنوعات
د ځمکې نه راځي. غرض دا چې د انسان بدن له څومره ضروریات دي ټول د دې ځمکې نه الله پیدا کړه. او یو د انسان روح دی، نو دې د عالم بالا نه الله راولېږي او د بدن سره یو ځای کړو. د حضرت آدم علیه السلام بدن تیار شو، 90 فٹ اوچتوالی د سینې پلنوالی 9 فټه بدن جوړ شو. اوس دې بدن ته چې روح نی ورغلی خو اسم نه دی، نو روح یې راولېږه او دې بدن کې داخلو لپاره حکم ورته شو د بدن ته ننوځه. دا بدن دننه ډډ دی، ډډ خالی دی چې روح ته وی ورننوځه، نو روح وی زه خو یریږم دننه نه ورځم. الله ورته حکم درته کوم ننوځه، یا الله ستا حکم سر په سترګو منم، انکار نه کوم، خو یریږم دې بدن کې تیاره ده، وعده را سره وکړه ما بیا راوباسې ورننوځم، ستا امر منم ننوځم، خو ما سره وعده وکړه ما ورته بیا راوباسې. الله ورته وعده ده ته ننوځه او دې بدن نه به دې بیا راوباسم. روح اوس ور داخل شو، دننه شو، ټول بدن کې ورننوته. روح چې په بدن کې ننوته نو دننه ځای ورته اوس ښکلې ښکاره شو. اوس د روح او بدن یو بل سره ومنل، نو دا روح په دې بدن کې خوشحاله دی. اوس بهر وطن نه غواړي، خفه کېږي. او چې کله دا روح دی نو راوباسي د بدن نه جدا کوي، نو روح په بدن پسې خفه دی او بدن په روح پسې خفه دی. خدا چې په خپله د الله نه وعده واخېسته چې ما به بیا وباسي، چې دې وکړل په خپله ګیله څه نه کړله بله، دا خو تا وی چې ما به راوباسي. روح او بدن دواړه یو ځای شو، نو د بدن ضروریات چې وي نو دا خو به د ځمکې نه پوره کېږي، بدن د خاورو جوړ دی. روح لپاره هم ضروریات دي، څنګه چې د بدن ضروریات دي دقه شانتې د دې روح هم ضروریات دي. روح د عالم بالا نه راغلی، نو د هغه ضروریات به له بره نه پوره کېږي. اوس دغه ضروریات د دې انتظام الله داسې کړی چې د بره نه د وحي سلسله شروع ده. هر پیغمبر چې الله د قوم ته رالیږلی دی د روحاني تربیت لپاره یې رالیږلی دی. پیغمبر روحاني پرورش او تربیت کوي. بدن خاوري کېږي، روح باندې مرګ نه راشي. په انسان بدن باندې مرګ راشي، روح او بدن جدا جدا شي، بیا دا بدن د خاورې جوړ دی، به د خاوره کې خاوره شي. روح بیا عالم بالا ته ځي او هغه ځای کې به د روح پروت وي، دی خاورې کېږي نه، روح مړ کېږي نه، روح په روح پروت دی. البته د دې بدن سره کنکشن شته. انسان مړ شي نو بدن به په دې قبر کې کېښودی شي، نیک دی او که بد دی، بدن په دې خاوره پروت دی قبر کې، او دا روح په بره لاړه. د مؤمن روح علیین مقام کې وي. علیین دویم اسمان نه بره، عرش سره یو فانوس لګېدلی دی، فانوس. او د مؤمن روح د عرش د لاندې په دغه فانوس کې پروت دی. روح د مؤمن تل د علیین په منارو وي ناست، تل د دنیا وي د جنت دارالامان ته. د مؤمن روح دارالامان ته لاړه، او بیا د هغه ځای نه د ځمکه کې چې کوم بدن یو بل سره کنکشن دی. انور زمونږ نه ډېر لرې دی، لکونه میله لرې دی، خو د ځمکې ته رڼا هم راځي او ګرمي هم راځي. د انور رڼا هم رارسي
او د نور توم راوشي په ځینې کې ورته تودېږه او په اوړي کې ته پټېږه دونه ګرم دی نو اسمانونو ته څونه فاصله ده دا نور دومره لکونه میله لري خو ځمکې ته اثر رارسي رڼا او تو نو دغه شانتې د روح ډېر لرې پروت وي خو د قبر کې بدن سره تعلق شته کنیکشن شته نو په دې قبر کې دا بدن پوهېږي په خوشحالۍ هم پوهېږي او په خفګان هم پوهېږي په ثواب هم پوهېږي په عذاب هم پوهېږي نو دې روح دپاره الله پیغمبران راولېږل روحاني تربیت او پرورش د پیغمبرانو په ذریعه کېږي او روحاني پرورش د وحي په ذریعه هدایات ملاویږي دا تمام انسانان الله پاک یو ځل پیدا کړي دي په دې دنیا کې میدان عرفات سره زیر وادي نعمان ورته وایي د آدم علیه السلام بدن په وادي نعمان کې جوړ شو جنت ته لاړل واپس دنیا ته راغی دغه ځای کې الله پاک د آدم علیه السلام په دې شا باندې لاس پراخ کړ دست قدرت څنګه چې د الله د شان سره مناسب الله چې پراخ کړ او بیا د آدم علیه السلام بچی په تک سپین رنګ کې پیدا شو نو دې ګس طرف ته لاس یې په شا باندې راخ کړ نو د هغې نه په تور رنګ کې بچی پیدا شو او بیا د هغې بچو نه بچی پیدا شو نو تر قیامته چې څومره خلک پیدا کېږي دا ټول په دقه میدان کې پیدا شو او آدم علیه السلام ورته داسې مخامخ کتل دا قیامت پورې تمام انسانان په دغه یو میدان کې راجمع شو دا میدان خو لږ دی لیکن خو دا ټوله دنیا زیږي نه نو الله چې څه کوي نو کولی شي د قدرتونو مالک دی آدم علیه السلام 90 فوټ دی 90 فوټ اوچتوالی خو دا ټول بچي په دې میدان کې چې یو ځای کول نو دی د میږي میږي عمره یو پیدا کړ شکل د انسان دی او غټوالی د میږي عمره دی دې فوټوسټیټ مشین ته چې یو غټ کاغذ ورکړي هغې نه یو شناختي کارت عمره جوړ کړی نو د هغه غټ کاغذ چې څومره لیکلي دي نو د هغه ورکوټ شناختي کار عمره کاغذ کې ټول راجمع شي لیکل همغه د فوالې شو مایکرو شو د تعویض عمره قرآن شریف هم تاسو لیدلی دی د تعویض عمره ټول قرآن شریف ورکوټ یو انچي کې راجمع کي نو خط خو به تا ته ښکاري نه خو هغه غټې شیشه کې ورته وګورې نو ټول قرآن پکې روغ دی کمې پکې نشته نو دا تمام انسانان په دغه میدان کې داسې راواړه کړلو هغه د میږو میږو عمره کړو آدم علیه السلام ته کتل هر یو یې پېژنده لیکن خشته هم شته بدرنګ هم شته او غریب هم شته مالدار هم شته دا ټول یې وکتل په دنیا کې چې د کم سړي د کمې ښځې سره واده شوی دی یا کېدونکي دی په دغه میدان کې هغه دقسې جوخ جوخ یو بل سره وتړل کم دوه کسان چې واده شوي دی دا په هغه ځای کې داسې جوخت وو هغه چا چې یو بل سره واده نه کېږي هغه یو بل نه جدا جدا وي نو که په دغه میدان کې جوخت ودرېږي خامخا په دنیا کې واده کېږي یو بل سره او کوم چې داسې جدا ودرېږي نو دا ټوله دنیا ته جرګه کمې ورکوي چې دوی به نکاح نه کېږي یو بل سره جدا ودرېږي جرګې په ډېرې کو خو یې نه منله نو دی هلته جدا ودرېږي ځکه جرګې نه مني دې ټولو انسانانو ته الله پاک عقل فکر پوهه ورکړله او بیا ورته خپل د وحدانیت دلایل اخرل الله موجود دی الله شته موجود دی او یو دی دویم به سره نشته دا ټول دلایلو باندې پوه کړل نو بیا ته الله پاک تپوس کوي الست بربکم ولې زه ستاسو رب نه یم
نو دوی ټول ورته په یو ځل وې بلا انت ربنا ولې نه ته خو زموږ رب یې موږ به ستا حکمونه منو او ستا د حبیب په طریقو به چلیږو دې ټولو انسانانو اقرار وکړ وعده یې کړې ده بیا ورته الله وایي ستاسو بابا آدم مې په تاسو ګواه کړ آدم علیه السلام په تاسو ګواه دی تاسو اقرار وکړ چې موږ به تا خپل رب منو نو تاسو په خپل ځان په خپل هم ګواه او بابا آدم در باندې هم ګواه دی او دا اوه ځمکې اوه اسمانه هم در باندې ګواه که سبا منکر نه شوې وعده یې واغېستله او اوه اسمانه اوه ځمکې پې ګواه کړل دې ټولو انسانانو وي او ته زموږ رب یې موږ دې منو موږ به دې حکمونه منو اوس منکرېږي رب نه مني الله وایي تا دا ځان هم ګواه دی او بابا آدم در باندې هم ګواه دی دا اوه ځمکې اوه اسمان هم در باندې ګواه دي موږ نه هغه وعده ایره شوه بعض نیکان بزرگان داسې شته چې هغوی ته یاد دي اوس هم حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي ما ته هغه میدان یاد دی ګیر چاپېره څوک ولاړ هغه مې یاد دی چې ما ورته ویل چې بلا انت ربنا ولې نه ته زموږ رب یې ما ته یاد دي دې خوا څوک ولاړو دې خوا څوک ولاړو ما څنګه ورته ویل چې ته زما رب یې ما ته هر څه یاد دي داسې نور هم بزرګان شته هغوی ته یاداشت شته خو چې چا نه ایل شي نو خدای پیغمبر راولېږي هغه پیغمبر ورته تا خو رب سره وعده کوې رب به منې اوس په مختلف طریقو الله دې بنده ته خپل قدرتونه ښیي او د انسان ته دا خپل حقیقت هم ښیي چې انسان ته ولې ما نه منې کیف تکفرون بالله ایمان راوړه څنګه انکار کوې کیف تکفرون څرنګه انکار کوئ تاسو وکنتم امواتا انسان لګ ته فکر وکړه تاسو خو مړه وئ د پیدایش نه مخکې هر بنده مړ دی کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا لږ خیال وکړه تاسو خو مړه وئ من نه سل کاله مخکې د موجوده کې کوم یو کس و یو سل کاله مخکې یو هم نو اړو یو سل کلنې پکې دې وخت کې موجود نو 200 کاله مخکې کوم یو وئ یو هم نه دی 200 کاله مخکې د موجوده وخت کې یو کس هم دی نن نشان دی نو او نن چې لا پیدا نه دی سبا پیدا کېږي د هغه نوم څه ذکر شته چې دا سبا له پیدا کېدونکي خلک دي د هغوی نن ذکر نشته کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم الله ژوندي کړلی ژوند یې درکړی دی د دنیا دا قسم قسم نعمتونه درکړي بیا ولې کافر کېږي انکار کې انکار مه کوه کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم نو په دې دنیا کې ژوندي کړلی ثم یمیتکم بیا به درله مرګي راولي بیا به مرې څونه اعلانونه مو واورېدل او څونه جنازې مو کړلې په دې یقین نه کوې چې مرګ شته دا په خپل لاس باندې دا جنازې وړې او قبر کنوې دا مړې پکې ږدې او جنازو کې بیا راروان چې ته بیا هم نه پوهېږې چې مرګ شته په خولې هر څوک وایي مرګ حق دی مرګ حق دی هر څوک وایي خو عملي طور باندې وایي مرګ حق دی خو د بل په کور زما په کور نه ما له مرګ نشته مرګ حق دی خو د بل په کور نو لږ دا یقین وکړه چې په ما مرګ را روان دی زه به مرم او د مرګ نه وروسته بیا ژوندون حق دی فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا به ژوندي کوي دا بیا ژوندي کېدل دا د قبر ژوندي کېدل نه دی دا د قیامت د ورځې ژوندي کېدل دی دې آیات کې د قبر زندگی نه ده ذکر د قیامت زندگی ده ثم یحییکم
ثم الیه ترجعون بیا به الله ته پیش کړي پس د مرګ جندون شتا هر بنده که مؤمن دی که کافر دی که نیک دی که بد دی په دې قبر کې به جندي کیږي او په دې قبر کې به د سره حساب کتاب کیږي او په قیامت کې به بیا پوره جندي کیږي و دا د قبر زندگی دی ته برزخ وی او برزخ معنی پرده دا نه پوره د دنیا زندگی ده او نه پوره د آخرت زندگی ده دا منځ کې یو پرده ده دا چې وګڼه لکه دا په خوب اوده دی دا بنده په خوب اوده دی د اوده سړی خو جندي وي خو بار دنیا کې څه کېږي د اوده دی په ځان نه دی خبر خو چې کله سترګې وغړی نو پوه به شي نو قیامت کې به سترګې وغړي د خوبه به بیدار شي نو بیا د ده د دنیا د زندګۍ د هغې کردار مناسب د له جزا یا سزا به ورکړي دا کافران دا ړومبنی مرګ مني چې د پیدایش نه مخکې مړ وي نو دا ړومبنی ژوند هم مني چې خلک جندي شي پیدا شي نو دا دویم مرګ چې دا د جنازې اعلان وره نو دا هم مني ورپسې بیا جندي کېدل نه مني بیا جندي کېدل د دې نه انکار کوي ړومبنی مرګ هم مني دویم مرګ هم مني ړومبنی ژوند مني خو دویم ژوند نه مني په دې څلورو کې درې څیزونه مني او څلورم راسره نه مني پیغمبر علیه السلام به دغه بیان کو چې ګورې پس د مرګه بیا جندې کېږي دې کافر دا راسره نه منو یو کافر راغی د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ودرېدو او په رومال کې زاړه اډوکي د مړي راوړي دي زاړه راسته اډوکي داسې لپه کې ونیولي رومال کې پیغمبر علیه السلام ته وایي ته وایې چې دا به هم جندي کېږي دا اډوکي دا به هم جندي کېږي پیغمبر علیه السلام وایي او دا به جندي کېږي نو هغه داسې د دواړو لاسو کې جوخ کړو نو ویې مګل چې ویې مې کړل هغه رواسته زره زره شو ویې مګل وی دا خو زره زره شو دا به هم جندي کېږي دا به څوک جندي کوي دا اډوکي به څوک جندي کوي چې دا ما دا الله ته عمر موده شو زره زره شو الله آیاتونه راولېږلي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ګوره دې ملته مثال بیانوي ونسي خلقه خپل پیدایش یې ایر کړی دی قال من يحيي العظام وهي رميم دی وی دا کافر وی من يحيي العظام دا اډوکي به څوک ژوندي کوي وهي رميم دا خو زره زره دي قل يحييها الذي انشأها اول مره جندي کوي به هغه ذات به جندي کوي چا چې په اول وار پیدا کړي په اول وار الله پیدا کړي په دویم ځل به الله پیدا کړي دا د قبر زندګي اومنه ثواب عذاب پکې شته او دویم ځل په قیامت کې جندي کېدل اومنه دنیا کې انسان پیدا شي نو د زندگی بیا په دوه طریقو تیری یو انسان داسې زندگی تیری چې هغه صرف د دنیا لپاره د آخرت فکر نشته د آخرت فکر نشته نو د دا یو قسم زندگی ده او بل انسان دا زندگی داسې تیری چې د سره د آخرت فکر دی نو د آخرت فکر والا د قرآن مطابق زندگی تیری د قرآن کې الله څنګه ژوند به تیری پیغمبر علیه السلام د هغې تشریح څنګه کړی په کومه طریقه به ژوند تیری نو د پیغمبر علیه السلام په طریقه د قرآن د حکم مطابق زندگی تیرل دا د آخرت تیاری زندگی او دا دنیا لپاره زناور زندگی ده نو دا زناور چې مړه شي نو د مقبرې ته خلک یو ځل ته وغورځوي د چا څاروی مردار شي د چا اسپه مړه شو د چا خر مړ شو او د چا کور کې کټا کټۍ مړ شو نو د مقبرې ته یو ځل ته وغورځوي د مقبرې ته وړل او داسې ښکاره غورځول دا بې ادبي ده
د مسلمانانو قبرستان قابل احترام ځای دی. د مسلمانانو قبرستان دا د ادب ځای دی. یو صحابي په مقبره کې روانو او پیزار یې پخپو سپلی پخپو دي. نو پیغمبر علیه السلام چې ورته وکتل نو ورته وفرمیل اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع عليك، چې کله ته داسې ځای کې روان یې نو فاخلع عليك، پیزار وباسه، پڼې وباسه. مقبره کې پیزار سره مګر دا قابل احترام ځای دی. پیغمبر علیہ السلام قبرستان ته قابل احترام ویلی. اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع عليك. نو بعض بے ادب مقبره ته ځي ورته اودس ماتوي. نو دغه ځای کې اودس مه ماتوه، دا خو قابل احترام ځای دی. قبرستان کې اودس ماتې مه کوه. دغه ځای خوشې پروت یې څوک نه نو بنده ورشي اودس مات کړي، په ځان څادر راواچوي، ځان فارغ کړي. ته خو پاڅېدې خو لږ ساعت پس دغه ځای ته مړی راوړه او جنازه راورسېدله. او جنازې نه پس ټول خلک دغلته نږدې جوخ جوخ ناست دي. یو عالم ورته بیان کوي. نو تاسو ګوره چې کوم ځای لا ګندګي پرتې نو خلک کنځل وینا نه کوي. دا چا کړي دي، دی خدای داسې کوه، دی خدای داسې کوه. نو ګوره خلک په بد وایي چې دا کوم سړي دقلته اودس مات کړي. او څنګه چې دا د جمدو کورونه د چا د کور مخکې څوک اودس ماتې نه کوي. د چا د کور مخکې کښېنه اودس ماتې شروع کړو سړی روزي. څونه بده خبره. ته به څونه رسوا شي، هغه به څونه خفه شي چې تا له بل ځای نه ته زما د کور مخکې کښېناستې. نو دا قبرونه دا د دې مړو کورونه دي. او ته په خوا کې کښېناستې په ځان د څادر واچوې یا وانه چې اودس دې مات کړه. دا بې ادبي مه کوه. دا د دوی کور دی. او دارنګې یو مردار ځناور د دوی خوا کې مه غورځوه. دا مرداري غورځول بې ادبي ده. اذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع عليك، بې ادبي مه کوه. خامخا که مردار څیز وي نو کنده ولو که ډوډۍ که چې په خلکو څخه بوی نه لګېږي. نو د دنیا زندګي داسې وي چې د دنیا په طریقې تېرې کړې وي چې دا خر مړ دی، اس مړ دی، بل کټا کټې مړ دی، په لاره کې څوک ځینې پوزه پټه کړي، بد لګي بوی. او چې د شریعت مطابق زندگی تیره کړي نو دا سړی د دې نورو په شانتې نه دی. دواړه انسانان به وي خو انسان کې فرق دی. پاکستان جوړېدو نه مخکې د افغانستان یو طالب دیوبند ته لاړ او په دیوبند کې سبقونه ویل او هلته وخت پوره شو نو دا طالب مړ شو. جنازه وشو او ملته دفن که او سوال جواب خپل خپلوانو پوشو نو شپږ میاشتې پس د افغانستان نه دې طالب پسې خپلوان لاړل، قبر یې معلوم که د دیوبند عالمانو ته وایي چې موږ دا خپل مړي کړو. علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه ورته دا مړی موړه مړی چې یو ځل دفن شو نو دې بیا مه چېړه. خو افغانان زورور وو، وی خامخا موږ خپل مړي کړو. ډېرې خبرې اترې ورته هغه وکړه خو ویې نه منله. علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه د تورنزو انور شاه صاحب هغه ته ته ورسره خبره وکړه دا خلک پوه کړه چې دا مړی نه وباسي. هغه هم ورسره ډېرې خبرې وکړې، مینت زاري ورته وکړل. افغانان ورته یا به موږ ټول دلته راځو ډېره کېږو به
ټول قام قبیله او یا به دا مړې وړو آخر کې افغاني صاحب ورته د الله رازونه مه لټوئ قرار شي دا مړې مه وباسئ په افغانان زوره وړو بس صندوق یې تیار کړی دی او قبر یې وسپړلو او مړې راواچو په صندوق کې تابوت کې اقا سات د مشکو خوشبو شروع شوله د طالب نه د مشکو بوی ده د دې بل نه پېښور پورې راورسېده او په دقه ورځ د انګلینډ نه یو لوی مالدار سړی هم په صندوق کې راورسېده خو د ده ژوند د دنیا ژوند دی نو د ده نسخه بوی ته نو خپل خپلوان ورته نږدې هم نه راتلل د دنیادار نه د دنیا بوی ته او دا طالب دیندار نو د ده نه دیندارۍ د مشکو بوی روان په یو ځای خلکو ته خدای پاک ښیي چې د یو نسخه بوی دی د بل نه د مشکو بوی دی فرق بالکل معلوم دی د دنیا دغه مثال دی الدنیا جیفتن پیغمبر علیه السلام فرمایي الدنیا جیفتن دنیا مرداره ده د مردارې نه د مردارې بوی دینداري پکې نه وه او دا بل دیندار دی د ده نه د مشکو بوی دی صندوقونه بند دي خو بوی ترې دواړو نه روان دی ښکلی بوی خراب دی د دنیا بوی او د دیندارۍ بوی او بیا چې افغانستان ته په ترخم پورې وته نو دا هغه ځای پولیس والا وایي چې تاسو نوم د مړي یادوئ چې مړی پورې باسو او سمګلینګ کوئ مشک پورې باسئ نه منو موږ صندوق کلاوو صندوق یې چې کلو که دننه طالب پروت دی هېڅ هم ورسره نشته نو د دیندارۍ دقه بوی دی او د دنیادارۍ دغه بل بوی دی نو د قبر کې ثواب او عذاب دواړه شته د روح ورسره کنیکشن شته مړی داسې تازه پروت و لکه چې اوس ګنټه نیمه مخکې چا دفن کړي وي په دې عراق کې د صحابه کرامو قبرونه وو د 1926 خبره ده 1926 عراق کې د صحابه کرامو قبرونه او د سیند اوبه ورته د لرې نه ور اړمې شوې دي په دې ځمکه کې دننه ورته د سیند اوبو لار کړې ده راځي او د عراق بادشاه په خوب کې دغه صحابه کرام راغله چې زمونږ قبر ته د سیند اوبه اړمېږي را روانې دي موږ د دې ځای نه بادشاه څو شپې ورته خوب کې راغی صحابه کرام او بادشاہ ته به وایي چې موږ وباسو ستل د اوبو یو رګ را روان دی دې خوا ته او بیا بادشاہ او ټول قوم فیصله وکړه چې دا مړي دی نو اوس پورته کړو ځکه اوبه خرابوي خلک حج له تللي د حج نه د عراق خلک چې واپس رالل نو 8 لکه خلک راجمع شو د دې قبرونه وسپړل 8 لکه خلک او داسې تازه پراته لکه نیمه ګنټه مخکې چې چا قبر کې ښخ کړي وي د صحابه کرامو قبرونه څونه موده به کېږي 1926 لږه زمانه وشوله یو انګریز ډاکټر هغوی ما یې سترګې وکتې په سترګو کې حیات او ژوند داسې دی لکه د تازه انسان په سترګو کې چې ژوند وي سترګې یې غړېدلې وي وی په دې سترګو یې پیغمبر علیه السلام لیدلی نو خلک یې دیدار له لاړل اخبارونو کې هم رالل او 1926 کې ټیم خلکو ته دنیا ته ښودې ده نو که چا خپله